د ملا برادر څه باندې 300 ساتونکي وروزل شول. د طالبانو د رئیس الوزرا او ارګ د ساتنې لوی ریاست د نوي تشکیل له مخې د دوی په 1414 مرکزي کل اردو کې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند لسګونه ساتونکي له څو میاشتنیو پوځي زده کړو وروسته فارغ شو. د طالبانو په خبرپاڼه کې ویل شوي د کمانډو دغو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس تانیزی او شمېر نور دولتي چارواکو هم ګډون کړی. په دغه مراسمو کې ملا عبدالغني برادر اخوند په خپلو خبرو کې فارغانو ته وویل نن الحمدلله اشغال ختم شوی، دښمن پوره ماتې خوړلې او په سیاسي او اقتصادي برخو کې لا هم د دښمن دسیسې پای ته نه دي رسېدلي او په هره ممکنه لار زموږ پر وړاندې خنډونه جوړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس تانیزی په خپلو خبرو کې ویل هېڅکله یو ملت ټولې نړۍ ته په یوازې ځان ماتې نه ده ورکړې، خو دغه کار د اسلامي امارت مجاهدینو وکړ چې له دې سره نه یوازې د افغانانو بلکې د نورو اسلامي نړۍ د بېوزلو مسلمانانو سترګې هم ستاسو پر لوري دي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د ملا برادر ساتونکو ته د مسلکي نظامي ښوونې او روزنې پر مهال د معیاري عسکري نظام او عامه نظم ساتنې اصول، د نظام او ډسپلین په برخه کې د جمنازیوم لارښوونې، د سپکو او درنو وسلو د تطبیقاتو مهارتونه او مانورونه، نښه ویشتنه او همدارنګه تعرض او کمین ترڅنګ یو شمېر نور پوځي تمرینونه هم ورکړل شول. د ملا برادر د سلګونه ساتونکو د روزنې خبر په داسې مهال ورکړل شوی چې طالبانو له واکمنېدو څخه مخکې جمهوري چارواکي د پرېمانه ساتونکو د لرلو له کبله په ډار د بیت المال له امکاناتو په ناوړه استفادې او نورو تورونو تورن ول. قدرمنو لیدونکو، تاسو دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.